په اسلامي امارت کې د اصلاحاتو اړوند د سراج الدین حقانی تازه څرګندونې. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. سراج الدین حقانی وایي دا واکمني موږ په سترو قربانیو رامنځته کړې. اوس ستاسو سمونونه غواړم. که یې نه منئ راسره بیا زه اړ یم ځان کناره کړم چې ولس ته ګرم نشم. زما غوښتنې دا دي چې د ولس او د وزیرانو شورا غوښتنو او پریکړو ته اهمیت ورکړئ او پریکړو ته یې درناوی وکړئ یا د رهبري شورا بیرته فعاله کړه. د اسلامي امارت د کابل مشرانو، وزیرانو او مسؤلانو او د کندهار ترمنځ اړیکې تر بل وخت ډېرې سړې او د خپګان او ګیلو کچې ته رسیدلې دي. په کابل کې اسلامي امارت د نجونو پر زده کړو د بندیز نړیوال انزوا مخ پر رکود اقتصادي حالت او له ټاټوبي د افغانانو د ډله ایزې تېښتې او لوږې له امله تر سخت فشار لاندې دی. خو په کابل کې د اسلامي امارت مشران وایي له دې امله مایوسه او خفه دي چې دا فشارونه د اسلامي امارت د سخدریزه مشر ملا هیبت الله په خپل واک پر اسلامي امارت او افغانانو تپلي. ګنې د اسلامي امارت غړو او مشرانو ته ډیره اسانه ده چې په ډیر لږ عدلون بدلون خپل اسلامي امارت ته نړیوال رسمیت او د هیواد دننه اعتبار وروبخي. د اسلامي امارت خپلمنځي نارضایتۍ په لومړیو کې په کابل کې د واکمنۍ چلوونکو مسؤلانو فکر کاوه چې ملا هیبت الله به د وخت په تیریدو خپلې سخدریزې مراندې راسستې کړي او د اسلامي امارت د واکمنۍ ننګونې به رالږي کړي. خو د توقع خلاف د اسلامي امارت سخدریزه مشر نور هم سخدریزه شو او د ښځو ضد په تګلاره کې د دښمنۍ سرحد ته ورسید. ملا هیبت الله ورو هغه مشران چې د اسلامي امارت د نړیوال اعتبار لپاره یې له نوموړي څخه د سمونونو غوښتنه کوله، لکه د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزیر نور الله له دندو بدل کړل ځکه دواړو د ښځو د لوړو او منځنیو زده کړو غوښتنه درلوده. بل لوري ته د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی چې د ولسواکۍ او بهرنۍ ځواکونو پر ضد جګړه کې یې تر ټولو ډیر رول درلود، د ملا هیبت الله د عدم مصلحت له تشدد څخه د ډکو تګلارو سخت نیوګر دی او وخت پر وخت یې ملا هیبت الله د اسلامي امارت د ټولو ستونزو لامل بللی. د اسلامي امارت د مشر د سختو تګلارو چې هیڅ ډول به دوی ته نړیوال اعتبار ور نکړي بل نیوګر عباس تانکزی دی. هغه په کراتو د نجونو د زده کړو پر ضد دریځ د اسلام له اصولو سره متصادم او د اسلامي امارت د نړیوالې انزوا لامل بللی. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.